یو ورځ داسې وشول چې عیسی په یو ځای کې دعا کوله. هغه چې دعا خلاصه کړه نو د هغه یو مرید ورته وویل مالکه موږ ته د دعا کولو طریقه وښایه لکه څنګه چې یحیی خپلو مریدانو ته ښودلې وه. عیسی جواب ورکړ هر کله چې تاسو دعا کوئ نو داسې وایئ ای پلاره ستا نوم دې پاک وي او ستا بادشاهي دې راشي. موږ له خپل روزمره رزق راکا او زمونږ ګناهونه معاف کا څنګه چې موږ خپل قصوروار معاف کوو او موږ په ازمیښت کې مه اچوه. بیا عیسی هغې ته وفرمایل فرض کوي که په تاسو کې یو کس په نیمه شپه د خپل ملګري کور ته ورشي او ورته ووایي زما ملګريه ماله لږه روټۍ راکا ځکه چې زما یو ملګری د سفر نه راغلی دی او ما کره د خوړلو دپاره هیڅ هم نشته چې هغه ته کېږدم او هغه ورته په جواب کې ووایي چې ما مه تنګوه په دې نیمه شپه خو ورونه بند دي زه او زما بچي په کټ کې وده یو په دې وخت اوس زه تاله څه نشم درکولی خو زه تاسو ته ویم که چېرې د دوستۍ په وجه درله څه در نه کي خو ستا د زیات منت کولو په وجه به هغه راپاسي او تاله به هر څه درکي او دغه شان زه تاسو ته ویم چې وغواړئ نو تاسو ته به درکړی شي ولټوئ نو تاسو به ومومئ ور وټکوئ نو درته به کولاو کړی شي ځکه هر څوک چې غواړي هغه ته میلاویږي او څوک چې لټون کوي هغه یې مومي او څوک چې ورټکوي هغه ته کولاویږي. که چېرې ستاسو ماشومان تاسو نه کب غواړي نو ولې تاسو به ورله مار ورکوئ څه په تاسو کې به کم پلار داسې وکړي او یا چې ماشوم ته اګۍ وغواړي نو ولې تاسو به ورله لړم ورکوئ څه نو که بیا تاسو چې دومره ګناهګاران یئ په دې پوهیږئ چې خپل اولاد د ښه څیزونه ورکوئ نو ستاسو آسماني پلار به څومره زیات روح القدس هغه چاله ورکي چې څوک یې ترې غواړي. یو ورځ عیسی د یو سړي نه ګونګې پیرې وشړلو چا چې خبرې نه شوې کولی نو کله چې پیري پرېښودو نو دې سړي خبرې شروع کړې او خلک په دې کار حق حیران شول. خو ځینو پکې وویل چې دې خو د پیریانو د سردار بالزبول په مدد پیریان شړي او نورو د ازمیښت په توګه ورنه څه آسماني نښه وغوښته. خو هغه د هغې په زړونو پوه شو او ورته یې وفرمایل چې هره بادشاهي چې په خپلو کې بې اتفاقه شي نو هغه تباه کېږي او بې اتفاقۍ سره بادشاهي روانېږي. همدغه شان که چېرې ابلیس د خپل ځان خلاف شي نو څنګه به بادشاهي پاتې شي لکه څنګه چې ستاسو ګمان دی چې زه د بالزبول په مدد پیریان وباسم نو که چېرې زه پیریان د بالزبول په مدد شړم نو ستاسو مریدانې د چا په وسیله شړي نو په همدې وجه به هغې تاسو ملامته کي. خو که چېرې زه د خدای پاک په قدرت پیریان شړم نو بیا پوه شئ چې د خدای پاک بادشاهي ستاسو منځ ته راغلې ده. هر کله چې یو زورور وسلوال سړی د خپل کور ساتنه کوي نو د هغه مال حال به محفوظ وي خو هر کله چې د هغه نه زیات زورور سړی په هغه ورپېښ شي او دې کابو کي نو هغه وسله ترې واخلي چې په کومه د ده باور وي او د هغه لوټ شوی مال حال په خپلو کې تقسیم کي. څوک چې ما سره نه دی هغه زما خلاف دی څوک چې ما سره یو ځای نه راټولوي نو هغه یې نولي. کله چې د یو کس نه پیرې بهر شي نو هغه په سیراګانو سر شي چې آرام ومومي خو چې وی نه مومي نو هغه بیا د خپل ځان سره داسې ووایي چې زه به واپس هغه ځای ته لاړ شم د کم نه چې راوتلی یم نو هغه چې واپس راشي نو هغه ځای صفا او جارو کړی او د اوسېدو جوګه بیا مومي بیا هغه لاړ شي او نور و پیریان د ځان سره راولي چې د دنم زیات خراب وي او هغې ټول راشي او په پیري نیولې کس کې دیره شي او د هغه انجام د پخوا نه هم لا خراب شي. کله چې عیسی دا خبره کوله په ګڼه کې یوې ښځې چغې کړې بختوره د هغه مور چې ته یې زګولې او تاله پی درکړي دي. نو هغه جواب ورکړ نه بختور هغه دي څوک چې د خدای پاک کلام اوري او عمل پې کوي.